سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د بشري حقونو بنسټونو په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د جنگي جنایاتو څېړل غوښتي. طالبان وایي زموږ او سیاسي جهتونو ترمنځ خبرو کې هیڅ منځګړی هیواد نشته. کندهار او روزګان ولایتونو کې ګڼ شمېر دولتي عسکر طالبانو ته تسلیم شوي. فاریاب کې 14 تنه کمانډويي عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د امریکا د کانګرس د امنیت مشر وایي له افغانستانه د عسکرو ژر تر ژره راایستل د امریکا په ګټه دي. ترکیه کې د زلزلې او سیلابونو له امله د مړو شمېر 19 کسانو ته ورسید او سلګونه نور ټپیان دي. د ارمنستان او آذربایجان نوې معاهده کې راغلي چې یو به د بل ښاري سیمې نه بمباروي. د سعودي پولیسو هغه تن نیولی چې موټر یې د مسجد حرام له دروازې سره ټکر کړی و. روسیې یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو کوربهتوب ته چمتووالی ښودلی. د لیبیا لومړی وزیر د روانو خبرو تر بریالیتوب پورې خپلې دندې ته دوام ورکوي. د خبرونو پای.